راوران دي دا مملکتونه اسلامي امت باندې همدا مثلا نن روانه ده که نه خپل منځ کې خط مازې جوړ کړی ده دې خط باندې مسلمانان یې خواته وي خواته راوجنګوه ورځ تر بلې دې په زړونو کې بغض پیدا کړه دغه اور ته پکای بل څوک وهي ورمنډه که او پرې رامنډه که فکر ځان سره وکړه چې وژل کېږي څوک د کومو امتونو په منځ کې تباغض و بغض پیدا کېږي د امت مسلمه هغه څوک چې اصلي دښمنان مو دي هغه مو په دغه اور اخته کوي اصلي خبره چیرته ده یو خط باندې موږ څومره دښمنان کړي ای خواته هم پښتانه دي دې خواته هم دې خواته پښتون چې کښېني موږ هغه غیرتي خلک یو هغه څنګه ورکه مه یادوه که دا خط ویوړل سي هغه ډیورن بل سر باندې کېښودل سي بیا څه وایي موږ ټول پښتانه هغه د غیرتي زمن یو مخکې ودې ویلې که نه تاسې په دې خط کله فکر وکړئ چې غربي دنیا چې کله ملل متحد جوړ سوی خطونه جوړ سوي ایرانیان هغه د نه سړي زمن دي په 2 روپۍ هم نه پوهېږي که دا خط طالبانو بیا هراتیان ورته وایي چې په هېڅ هم نه پوهېږي ایران بېغیرته خلک دي داسې ده واغسې ده که دا خط دلته راوړي په فرا باندې کې بیا چې ورسره کښېني څنګه چل د مینه ورکه هراتیان هم چندانه سړي زمن نه دي بېغیرته خلک دي او که دا خط مشهد ته بیا ویسي بیا څه وایي نه مشهد او ایران دا افغانستان دا ټول هغه د غیرتي زمن دي یو خط کار خراب کړی که نه ده خراب کړی طالبانو مسلمانان په خط باندې فکر کړی دی یو ورځ تاسې چې د خط موږ د اسلامي امتونو په مابین کې بیلتونو بغضونو عداوتونه پیدا کړي اصلي دښمن یې له موږ نه دومره لرې کړی کاش کې دغه سرحدونه چې نن پاکستان او ازبکستان سره مو درلودل ایران سره مو درلودل دا ټول یو وای دا سرحدونه طالبانو عین د هند د کوپر سره پروت وي دلته روسانو سره پراته وي او داسې هغه چینایانو سره پراته وي اسلامي امت بغض و دښمني مو هلته استعمالېدلی نن یې چې دلته په خطونو باندې دا اوس که ته راواخلې د قندهار و د زابل په منځ کې خط جوړ کړي بیا به قندهاریان وایي موږ د نر زمنې زابلیان په څه باندې پوهېږي زابلیان وایي موږ د نر زمنې دا په څه باندې پوهېږي که دا بیا په قندهار کې خطونه واچي مملکتونه جوړ کړي بیا به هغه وایي څه ورته وایي د ارغنداب به ولې وایي موږ د نر زمنې پنجوایي وله په څه پوهېږي داسې به امت مسلمه یو تر بله ټوټې ټوټې کړی ده نن همدغه حالت ته کوي نن چې چا سره د موږ دښمني پکار و هغه دښمني په خطونو باندې دلته موږ ته رانږدې کړې ده په همدغه خطونو باندې موږ سره خپل منځ کې دښمني اچولې د اخرینۍ خبر به درته وکم وی واجب په مسلمانانو باندې ایها المسلمون ټولو حالاتو کې مو کتنه وکئ تنا دې ته جهاد نه ویل کېږي چې جنګ وکړه دا تنا جهاد امت مسلمه جهاد په هر میدان کې وکړه وخت ضایع کېږي زه طالبانو بادغیس ته تللی وم په لاره باندې روان وم قلینو نه چې تلو مرغاب ته تللو نو د مقر ولسوالۍ یوه ولسوالۍ وله نو موږ سره 3 موټره ول نو ملګري ته مې ویلي مل دا موټر ودروه ډېر خلک راجمول په دشته کې غېږې نیولې مل دا موټر ودره ورځو چې ورغللو دوی غېږې نیولې په سوونو انسانان راجمول هلکان ول ځوانان ول نو بس چې ورکاته سلو زه یې وپېژنم مل زه ټول ستړي مسي یو دم خو د ټولو سره موږ هم ستړي مسي ستړي دومره ډېرې ستړي مسي نه سو کولی بس چې پوښتنه مې د خلکو نه وکړله طالبانو نه مکتب و نه مدرسه وله ډېره لرې ولسوالۍ وله نو سهار راجیګ سي غېږې ونیسئ راونیسئ بیا چپه کوي او راچپه کوي نو ټول انسانانو په دې باندې عمر تېرېږي تاسې د خپلو وطنونو کې د ځان سره فکر وکړئ تاسې د خپل ځوانان په څه شي باندې عمرونه مصرفوي ما پرون درته ویلې د معلمینو ډېره ګناه ده د علي رضی الله عنه په خبره که د